عبدالله ابن عباس وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله قبر ته کوزولی کېدو نو د سر د طرف نه کوز کړی شوی و. اولنی خبره د حدیث نه دا ثابته شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی. ولې که ژوندی وي نو ژوندي څوک ښخوي؟ ژوندي خو نه ښخوي. هسې زموږ په دې ملکونو کې غټه جاښه جوړه کړې دا جي حیاتي ده او دا مماتي ده او دا پلانې ده او علانې ده. واضح خبره د قرآن او د حدیث نه په سوونو دلایل دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو دویمه دا مسله چې مرګ څوک نه معاف کوي. که څوک یې معاف کولی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې معاف کړی. درېیمه دا چې د انسان آخري انتهام دقه ده چې دی به خاورو له ځي اگر که هغه خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. او دغه زموږ د ټولو منزل دی. نو دومره خبره اوږدومه لنډ لنډ امیدونه ساته د الله ښایسته بندګي کوه او دومره دنیا کوه چې ګزاره دې پرې روانې. نور آخرنی منزل زموږ د ټولو هغه دغه قبر دی. ها بیا هغه په اعمالو ښایسته کېږي چې هغه بیا د هر انسان خپل کار دی. اصل یې دا حدیث دې دپاره راوړی چې مړی به قبر ته څنګه کوزوي. اصل یې دا حدیث دې دپاره راوړی. نو مشهور قول دا دی او د جمهور العلماء دا قول دی او دلایل په دې باندې مضبوط دي. ښه صحیح روایات آثار پکې شته چې مړی به د قبر د کوز سر نه کوزوي او سر به یې مخکې را دننه کوي. نو دا به څنګه کېږي؟ دا به داسې کېږي چې ته مړی راوړې د مړي کټ راوړې او کوم ځای کې کېږدي؟ خپو ته. د قبر خپو ته یې کېږدي او بیا چې مړی راوچت کړي او سر وله مخکې را کوز کړي قبر ته او بیا یې راکاږي. دا طریقه شو. هر چې دغه قول دی بلکې بعض علما دا وایي دې باره کې روایت شتي مرفوع خو کمزوري دي او مرفوع روایت پکې شته نه. هغوی دا وایي چې مړی به د قبلې د طرف نه قبر ته کوزوي. نه هغې طریقه دا ده چې ته به کټ راوړې او قبر سره به برابر بلکل کېږدي او بیا د قبلې د طرف نه به پوره راوچت کړي او راکوز به یې کړي. خو د دې نه مضبوطه خبره او راجح طریقه هغه دا ده په کومې طریقې سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته کوز کړی شوی. اگر که دا موږ نه وایو چې به چا د قبلې طرف نه مړی کوز کړي بس دا یو بدعتي شو دا یو حرام کار و. نه نه موږ وایو چې دا طریقه د هغې نه څه ده؟ د هغې نه غوره ده. ولې غوره ده؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره داسې شوي. او بل دا چې دې باره کې آثار روایات د هغې نه مضبوط دي. نو دا د مړي قبر ته د کوزولو طریقه شوه. څه طریقه ده؟ کټ به راوړي خپو ته به کېږدي بیا به مړی راوچت کړي او سر به وله اول کوز کړي قبر ته. د هغې نه بعد روایت دی دا د عبدالله بن عباس دی ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل قبرا لیلا فاسرج له بسراج. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د شپې قبر ته کوشی او ډیوه ورته بله کړې شوې وه. دا مسله ما مخکې بیان کړې ده، بیا ضرورت نشته تفصیل ته چې د شپې مړي ښخول د ضرورت په وخت کې جایز دي. دا په دلیل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله د شپې مړی ښخ کړی دی. فاخذ من قبل القبله، نو مړی د قبلې د طرف نه کوز کړو. تېر شوي حدیث کې څه یعنی سر به وله اول کوزوي. دلته څه دي؟ قبلې طرف نه څنګه چې پوره مړی را کوز کړي. او دی ووایي چې رحمک الله، دې مړي ته دی ووایي الله دې په تا رحم وکړي. ان كنت لأواها تلاء للقرآن، ته خو ډېر د الله نه یریدونکی او د قرآن تلاوت کوونکی وي، الله دې په تا رحم وکړي. دا حدیث امام ترمذي راوړی
خو سندن دا حدیث کمزوری دی. دغه جمله ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مړی ښخ کړی دی، دا ثابته ده. مخکې حدیثونه تېر شوي، د شپې مړی ښخول دا جایز دي چې کله سي ضرورت دي. ښه ضرورت دا دی چې د شپې مړی وشو، دا ضرورت شو که نه، ځکه چې هلته مړی لیټ کول نه دي پکار. نو چې د شپې وشو کله به یې ښخوي؟ د شپې ښخ کړه. ښه نو منه د څه نه راغلې ده؟ لکه حدیث کې چې د شپې مه ښخوئ، هغه دا چې یعنی انتظار به نه کوې. بارک الله فیک، اسهاری به یې نه شپې ته، دغه ناروا. نور چې د شپې مړی وشو او د شپې ښخی صحیح ده. بل دې حدیث دا مسله ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره په خپل قبر ته کوز شوی د بعضو اوقاتو کې او دا ملګري یې ښخ کړي دي. نو یو خو دې نه دا مسله راووته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاجزي، دومره عظیم انسان هغه به هم کله ناکله قبر ته کوزېدو. دویمه دا چې دا عبادت دی، د مړي ښخول داسې دی عبادت دی، دا معمولي خبره مه ګڼه. نینداري مه کوئ. زمونږ ملکونو کې خلک څه کوي؟ نینداري کوي، لرې لرې ولاړ او بس یا خپله څه خبره کوي او یا به د مړي مبارکې ریږي او ده به الله دې وبخښي خو هسې ده به دا کار کوو، ده به دا قیسې راغستې. نو برخه اخیسته پکاري په دې د خیر په دې کارونو کې. ښه دا صحابي چې دی دا دغه دی دا عبدالله ابن عبد نهم یا عبد نهم المزني رضی الله عنه. او د تبوک سیرت چې موږ کله بیانو نو موږ په هغې کې دا خبره ذکر کړې وه چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د عبدالله صحابي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تلی و او په خپل مرګ باندې بیا هلته مړو تبوک کې، په خپل مرګ باندې مړو. او دته به ذوالبجادین وي، دا د لقب و ذوالبجادین د دوو څادرو خاوند. او دا به ورته په دې وي ځکه چې کله چې دی مسلمان شو نو تره تړلی و او ډېر سختې سزاګانې وله ورکړې وې چې کله د اسلام قبول کو، تر دې چې لغړ کړی و. نو مور یې وله بیا یو څادر راواغستو چې هغه وړوکی و، نو هغه یې دوه ټوټې کړو. نو سه یې د ځان نه لاندې ته وکړو، سه یې په اوږو اچولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله لاړ. نو ځکه دته ویل کېږي ذوالبجادین د دوو څادرو خاوند. دا ډېر عظیم الشان صحابي و. ان كنت لأواها تلاء للقرآن، الله نه یریدونکی او د قرآن تلاوت به ډېر زیات کو. د هغې نه بعد حدیث دی. اوس که څوک دا تپوس وکړي چې یعنی دا مؤلف ولې دوه قسمه حدیثونه دلته راوړي، دا ضعیف پکې څه دی راوړي؟ ګوره کله چې یو عالم په کتاب کې ضعیف حدیثونه راوړي دا ستا د علم د زیاتولو لپاره راوړي چې ګوره دې باب کې داسې حدیث هم شته خو هغه څه دی ضعیف دی. د عوام اکثر دا اعتراض کوي نو چې ضعیف ته وي کتاب کې ولې دی؟ یو خو دغه دویمه دا چې دا ضعیف به مونږ ته څنګه پته لګي چې ضعیف ته، خو چې کتابونو کې راشي مونږ یې وګورو سند یې معلوم کو، پته راته ورکړي چې ضعیف دی، نو په علم کې مې اضافه وشو دا ضعیف دی، سبا لکه مخکې ته راځي مونږ ته پته چې دا ضعیف روایت دی. خو دې مسله باندې عوام دومره نه رسي. دا د اهل علمو مسله ده، سند معلومول، راوي معلومول، دا روایت صحیح دی که ضعیف دی، دا د هغوی کار دی. نو ځکه اکثر عوام دا تپوس کوي چې ضعیف دی نو بیا ولې راوړی؟ نو ضعیف خو دا مطلب نه شو چې ګزارې که ضعیف دی بیا هم راوړی تا ته یې بیانوي چې بھئی که بعضو علماو قول کړی دی د هغوی دلیل دا دی او دا روایت سندن کمزور دی.